نبی رسول الله والسلام فرمایي وایي چې کله دا زمانه رااله چې خلکو د علماو نه نفرت شروع کړو د علماو نه تیښته شروع کړه الله به په دې قوم باندې درې عذاب راولي څو عذابونه راولي درې عذابونه اول عذاب به الله تبارک وتعالى دا عذاب راولي چې يرفع الله البركه من كسبهم الله تبارک وتعالى به د کاروبار نه برکت اوچت کړي الله تبارک وتعالى کاروبار نه سوچت کی داسې ده کنه یاره مولوی صاحب غټه تنخواه لمه د لاکو روپو د پاسه مې تنخواه ده خو چې 30 تاریخ راځي نو بیا پکې قرضدار یم داسې ده که داسې نه ده یاره مولوی صاحب غټ تاجر یم غټ دکان مې دی خو پیسې راځي او پوهېږم نه چې په کومه مخه ځي برکت پکې نشته دی زه وایم چې په رزق کې د برکت نشته دی په ځان باندې لږ سوچ وکړه په زړه کې به دې د علماو نفرت پروت ګورې اول عذاب به الله دې انسان ته دا ورکوي چې د رزق نه به له څه پورته کړي برکت دویم عذاب دا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ویسلط الله علیهم سلطانا ظالما الله تبارک وتعالی به ظالم بادشاه مسلط کړي ظالم بادشاه داسې ده که داسې نه ده هر بادشاه چې را باندې راځي تیر پې بخو که نه بخو هغې تیر ته بیا دعا کوو که نه کوو مونږ وایو د دې سپېرنو خو مړه هغه تیر ښه داسې ده که داسې نه ده سوچ وکړه ولې زموږ دا حالت دی ځکه مو دا حالت دی چې د علماو نه منفرت دی او دریم عذاب خو ډېر سخت دی الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې د علماو نه نفرت کو دی به د دنیا نه په داسې حالت کې ځي چې بغیر ایمان به پکې نه ایمان به پکې نه د دنیا نه به بې ایمانه رخصتېږي چې کوم سړي د علماو نه نفرت کو الله هسې سوچ وکړئ دا خبرې موجود دي که موجود نه دي دا ولې موږ دې حالت سره مخامخ شوي دا ولې موږ دې حالت ته رسېدلي یو دا ولې موږ دې وخت ته رسېدلي یو چې عالم ته څوک نیمه ګنټه ناسته نشي کولی او اجراګانو ته شپې رونی داسې ده که داسې نه ده الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي وروڼو د علماو طلباو سره مینه ساتئ محبت ساتئ